سلامونه او نیکی هیلې زما ټولو افغانانو ورونو په دوه موضوع د سره نننی لایف کوم. تاسو ته معلومات دی افغانانو ورونو چې د تیر جمهوریت کې ډیرو خلکو کار کړی او ډیر خلکو په حساب باندې اوس د نیوکو لاندې دي. د تیر شوي نظام سلاکار حمدالله محب نوی انکشافات د تیر جمهوریت په باره کې بعضې خبرې کړي. پرون په هغه دغه کې زه وم په هغه ټویټر په هغه دغه کې. او بل افغانانو ورونو نوی د طالبانو دا نظام په حساب باندې موږ او تاسې افغانانو له څه پکار دي؟ آیا ټوپک پسې رالو؟ آیا دې نظام سره ځو؟ یا تاسې بدلون یې نه؟ په دې باره کې زما لایف دی او هیله کوم چې دا خبرې داسې نه چې زه په حساب باندې خلک مې نه پېژني دغه په حساب تاسو ته وایم چې یاره مشهورتیا په حساب باندې الحمدلله د افغانستان بچی ما پېژني. لر او بر افغانان تر انډیا پورې زما اردو کې ویډیوګانې شیر کېږي. خو ډېرې بعضې وخت ډېرې ضرور خبرې افغانانو ورونو کله چې د افغانستان کې جمهوریت د اشرف غني صاحب حکومت کله چې د قطر کې خبرې کېدې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ بیا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ زما داسې 12 یا دې نه تقریبا زیاتې ویډیوګانې پرتې سلامونو ته وعلیکم سلام عزتمن شئ. اوس مې صحت هم انشاءالله ګزاره کړې ده. ما ډېرو ویډیوګانو کې ویل چې دا سوله نه ده، دا ډرامه ده. دا افغان وژلو ته یو پروګرام دی. دا امریکا او دا هیوادونه موږ سره چل کوي. موږ نه غواړي چې افغانان سره خپلو منځونو کې یو شو. ګورئ دغه د افغانستان پخواني جمهوریت خلک درته ښیم. زه حمدالله محب چې دی زه ترې مننه کوم چې دی راځي دلته څه نه څه بیان ورکوي، څه نه څه پیانې ورکوي. یوازې داسې نه دی چې حمدالله محب د دې جمهوریت کې دا مجرم دی. داسې ډېر غټ مګرمچان پکې شته. مګر حمدالله محب خپله بخښنه غواړي. موږ ته مننه کوو، باید دلته راشي او دې ولس ته خپله صفایي ورکړي او هغه بخښنه غواړي او څه ناڅه پوښتنې هم ترې موږ کوو. یعنې دا یو ښه دغه دی. موږ داسې نه کوو چې موږ وایو چې حمدالله محب چې دی یو کس دوه موږ راوښیو یا مهربانه چې دلته ورور دا د دې غلطي ونه. خو افغانان ورونو تاسې یقین وساتئ چې 2 کاله 1.5 کال مخکې دې خلکو ته معلومات و دغه د جمهوریت پخواني خلک درته ښیم چې د افغانستان نظام سقوط کوي. افغانانو ورونو زه تاسو ته یو څو خبرې کوم. افغانانو ورونو پردي بچي پې شهیدان کړ، که هغه ملي اردو والا و، که هغه طالبان و، که هغه عام ولس و، دې ټولو ته ښه معلومات و چې دا جمهوریت د منځه ځي، دا ختمیږي او طالبان دلته نظام ته راځي. او د موبین صاحب تاسې لایفونه وګورئ. د موبین صاحب وایي چې زه به په بل لایف په ارګ کې کومه. دا تقریبا کال مخکې دا موبین صاحب خبر کې هغه بیا تقریبا داسې لږ ټیم یې پکې واغوسته. زه به نومبر 11 میاشتې خو دغه لایف ما کتلی، زه ورسره په لایف کې ناست وم او د خولې نه دا خبره ووته. ویلې چې یاره موږ به په نومبر کې زه به په ارګ کې لایف راځم. آیا دا خبره موبین صاحب ته ځان نه کوله؟ آیا چې ته په هوا کې دا خبره ځکه موبین صاحب ته چا ویلي و او دې ته معلومات دی چې دا نظام سقوط کېږي د منځه ځي، نو ولې بیا زموږ ملي اردو والا بې ګناه د منځه لاړه؟ ولې بیا زموږ عام ولس بیا عام طالبان ولې د دې ښکار شو؟ افغانان ورونو مسله دلته دغه ده. تاسې یقین وکئ چې زه په 2014 کې زه په ارزان قیمت کې ناست وم، ما سره څه ملګري وو. زه چې وګرځېدم په کابل کې د زورواکانو دا حل مې وکتو، د جنګ سالارانو دا حل مې وکتو. نو موږ خپله کې خبرې کولې. موږ ویله که چې زر طالبان په دې سروبیک ته راشي یقین وکړه چې 40 ساعتو کې دا کابل نیسي. زمونږ ملي اردو کې څه مشکل نشته، زمونږ قهرمانه ملي اردو وه، زمونږ د اتلوالي زمونږ ار شو. خو موږ چې دغه نظام کتو، په دې نظام کې دا خلک کاته، دا دومره تقسیم شوي وو، دومره دا پاشل شوی دا نظام چې یقین وکړه چې په 1000 طالبانو دا کابل هغې وخت کې د امریکایان نه وی. په 2014 زه راته خپله خبره کوم. تاسې یقین وکړئ افغانانو ورونو چې د قهرمان صاحب چې شهید کېږي د هغې نه 6 میاشتې مخکې تقریبا د غزني کې یو ولسوالي وه، 14 ورځې محاصره وه. 14 ورځې دغه ملي اردو والا به زما خبرې اوري. ما ته په مسنجر نن سبا خو د میډیا دغه ده، ما ته په مسنجر زنګ راوالو چې پاچا صاحب موږ 14 ورځې کېږي محاصره یو
موږ غږونه کوو څوک هم غږ نه اوري څوک نه راځي کومک ته نه راځي موږ مړه کېږو موږ که طالبان هم وجني که نه وجني نور دولت یې مړه کېږو ما سره د قهرمان صاحب لمبر و جبار قهرمان صاحب ما ورته میسج وکړ چې قهرمان صاحب دغه شان یو مشکل ویل امر خدمت پې وه ما دغه شان دغه ملي اردو والا ته ماسیره دي او څوک ورته ډوډۍ نه وړي اوبه ورسره نشته د څښلو ما ته ویلې په دواړو سترګو دې دغه اوچتوم تاسې یقین وکړئ چې 6 میاشتې مخکې د جمهوریت چې شکست خوري او دا جمهوریت د منځه دي افغانانو تاسو ته تاریخي خبرې کوم سروبي څومره لري د افغانانو د کابل نه دلته یو پوسته ماسیره کېږي او چغې وایي ماته ټلیفون کوي چې موږ ماسیره موږ ته د کابل نه کومک نه راځي ما دلته په میډیا غږ وکړو نه چې دا خبره ګنې پټه وه په میډیا مې غږ وکړو چې دغه سروبي ته تاسې ولې نه ورځئ دغه ته ولې دغه ملي اردو والا دا خو د ملت بچیان دي خو دلته قرباني ورکوي تاسې ولې دا یعنې تاسې یقین وکړئ چې کال یو نیم کال مخکې دې ټولو ته معلوماتو چې دا نظام د منځه ځي دا هر څه ختمېږي طالبان دلته راځي موږ نن دلته سوال موږ د ولس موږ دا سوال کوو یوازې د حمدالله مهم نه کوو موږ د دې ټولو نه کوو چې تاسې ته دا معلومات و چې دا نظام د منځه ځي 6 میاشتې مخکې ما یو لایف وکړو او داسې مې دا کیلي راواخته دا کیلي او ورته مې ویل چې اشرف غني صاحب دغه د افغانستان کیلي ده د کابل دار دغه شان یې طالبانو ته ورکه نه به دا ملي اردو والا وجل کېږي نه به دا طالبان وجل کېږي نه به دا ولس وجل کېږي هېڅ دا قصه ختمه که موږ ته معلومات دی چې دلته دا طالبان نه دي موږ ته معلومات دی چې دا نظام دا شکست خوري دلته بیا خلک ما ته راله بدې ردې ویل چې ته نظام کمزوری کې ته د نظام خپې وخې وله ورکه د نظام خپې نه وام وورونو موږ ته معلومات و چې دا شی امریکایانو موږ دا کړی او دا نظام چې دی طالبانو ته یې ورسپاري ځکه چې په دغه نظام کې چې کم څه رقم وحشت روانو څه رقم ظلم روانو دا زما اوسنۍ خبرې نه دي افغانانو ورونو چې زه دلته کېناستم او تاسو ته دا خبرې کوم قسم په خدای چې هغه وحشت هغه ظلم چې په هغه جمهوریت کې دې جنګ سالارانو دې ټوپک سالارانو دې ظالمانو دې خاینینو دې وطن پروشانو کم ظلمونه او کم وحشت چې وکړو هغه افغانستان تاریخ هغه به هېڅکله هیر نه کړي افغانان ورونو تاسې اول دا وګورئ افغانان ورونو وایي کوږ بار تر خپل منزله نه رسېږي یعنې که ته د یو دیوال بنیاد غلط کېږي هغه دیوال لولېږي تاسې وګورئ چې په 2001 کې امریکایانو دغه خلک چې د بومب کنفرانس وشو هغه غله هغه ډاکوانې دلته مقرر کړه چې 80,000 کابلیان شهیدان کړي د افغانستان په سلهاو تیارې سه مهربانه کباړ کړی وي په زرهاو ټانګونه لیلام کړي وو افغانستان یې د خاورو سره خاورې کړی وو غټ ډاکوان غټ غله هغه امریکایان راوسته زموږ په سر باندې مسلح کړه د څه شي لپاره ولې امریکایانو سم خلکو ته د قدرت نشو ورکولی قصدن یې دا کار وکړو چې زمونږ دغه شانې خلک یې زمونږ په سر باندې مقرر کړو او سه مهربانه زمونږ وطن یې د بربادۍ سره مخامخ کړو افغانانو ورونو دا زمونږ میسیجونه واورئ دا زمونږ خبرې د دې لپاره دي چې زمونږ په آینده کې ونه غولېږو آینده کې موږ داسې خلکو پسې لاندو شو تاسې یقین وکئ چې افغانان ورونو دغه زورواکان جنګ سالاران دا ټول د امریکې په خوښه مقرر شوي ګورئ دغلته به کېدای شي وکیلان وي دغلته به نور خلک وي زما خبرې باوري کم وکیل به چې مقرر کېدو اول به 15 لکه 6 لکه ډالر به لګول د هغې نه پس به چې بیا مقرر شو یا به د امریکې سفارت ته تلو یا به د برطانیې سفارت ته تلو یا به د فرانسې سفارت ته تلو د هغې د اجازې نه بغیر هغه وکیل کېدی نه شو تاسې به لیدلي چې دغه هر یو ولایت د یو ملک پورې مربوط و هلمند زموږ د برطانیې رسېدلی ځکه د برطانیې کې ژوند کوم ننګرهار د بل چا رسېدلی و په لغمان د بل چا رسېدلی و خوست یې بل ته ورکړی ټول قندار یې بل چا ته ورکړی ټول یې تقسیم کړي وو افغانان ورونو نو په داسې دغه کې چې تاسې ته معلومات و چې دا نظام شکست خوري دا نظام د منځه ځي هغه ملي اردو ته به تاسې څه جوابونه ورکوئ او خاینانو او وطن پروشانو هغه د وطن بچیانو ته به تاسې څه دغه ورکوئ چې زه یو حدیث شخص یم زه راځم زه یم چې دا نظام د منځه ځي چې نه په حکومت کې نه مې کومه وظیفه اخیستې نه کومه پیده راته راغلې ده چغې مې ویلې په دې میډیا باندې چې دا نظام ختمېږي دغه د پردي بچي مې وژنئ او زما یو ډېره مشهوره ویډیو ده چې په هغه ویډیو کې ما ویلې که کشکې چې ما سره پیسې وې او ما دا د افغانستان ټوله ملي اردو او دا طالبان خارج ته په قچاقي راوړی وی کم از کم د مرګ نه خو به بچ وی که نه که یو پیسه دی چېرته په اوبو وړی یا دلته په سپیانو خوړی خو زه دا 9 پیسه 8 پیسه ده خو به دې خارج ته را رسېدی
خو ځکه ما ته معلومات و افغانان ورونو، موږ ته زه یوازې نه داسې ډېرو خلکو ته معلومات و. نو نن دې راځي افغانان ورونو بیا راځي زموږ د غولولو کوشش کوي، بیا راځي زموږ د دغه کوشش کوي افغانان ورونو. دا ټول مجرمان دي افغانان ورونو، دا ټول زموږ د هغه خلک وایي دلته وایي ولس چې دی قرباني نه ده ورکړې. وروره سترګې ولې پټوئ؟ ولې سترګې پټوئ؟ دغه ملي اردو چې 3.5 لکه 4 لکه ملي اردو جوړه وه، د څه شي نه جوړه وه؟ خو د دې ولس نه جوړه وه. دې ولس د افغانستان د خدمت دپاره رالېږلې وه که نه؟ دغه کمه قرباني ده چې تاسو خپل بچیان راولېږل، مګر تاسو ټول هغه په ډاګه باندې پرېښوده. ځانونه هم خارجونو ته راویسته، ځانونه خدای مهربانه ترکیه او امریکا او نور ځایونو ته لاړئ، هغه په ډاګه پرېښوده. خدای مهربانه هغه کړېږي او دغه کېږي. حمدالله محب صاحب وایي کله چې وایي دغه د جنګ سالاران ټوپک سالاران لاړه ماسکو ته او دغه سره کېناستو، طالبانو سره هلته غونډه وکړه. وروره خپله د ستانکزي صاحب خبره ده، عباس ستانکزي هغه وایي ما سره تقریبا 2 خانه غواړم د انټرنیټ ستونزه ده. افغانان ورونو دا خو تېرې خبرې شي، که هر څومره پرې وغږېږو، هر څومره دغه وشو، خو زه تاسو ته یو خبره کوم افغانان ورونو چې دې خلکو پسې به نه ځئ. قسم په خدای دی چې دې ټوپک سالاران، جنګ سالاران او دا مقاومتین دې پسې لاړې، قسم په خدای دی چې غټ مجرمان باسي او الله به قسم په خدای دی چې دې ځینونه رانیسي. او دا موږ اوس د جهادونو خبرې اورو چې بیا اوس د جهادونو خبرې شروع شوي دي چې موږ بیا جهادونه محادونه موږ په افغانستان کې رول نه کوو. په افغانستان کې نه جهاد شته او نه جهاد کېږي. وروره موږ اوس څه پکار دی افغانان ورونو؟ موجوده چې د طالبانو کم نظام دی، ګوره زه خپل مخالفت هر شی په خپل ځای باندې زیاده کوم. زما د مکتب مساله ده د جنکو، ښه مخالفت مې ورسره دی. د ملي بیرغ مساله ده، د ملي سرود مساله ده، دا ورسره زما مخالفت دی. خو زه تاسې نه پوښتنه کوم افغانان ورونو چې د دې نظام چې دا موجوده ده د طالبانو نظام دی، آیا دې پسې ټوپک راولو؟ آیا دې پسې منفي تبلیغات وکړو؟ که دې نظام سره ځو په دې کې اصلاح غواړو افغانان ورونو، زه راته د زړه خبره کوم، موږ اصلاحات غواړو. موږ د ټوپک لاره نو نه اختیار افغانان ورونو. ګورئ دغه کم خلک چې اوس خولې لګولې ده، یعنې زه درته نن د زړه خبرې کوم او زه تاسو سره هره خبره شریکوم ولسه، ځکه چې تاسې زما غږ اورئ، تاسې زما په خبره یقین کوئ. قسم درته خورم چې په دې ځای کې ناست یم چې ما ته دلته ټلیفونونه، یعنې زه یې ودي سړی ما ته ټلیفونونه کوي. زما همیشه دا خبره وتی چې ته ما ته ټلیفون کې صاحبه، اول خو دغه 8 کاله زه په میډیا اخته وم، یو ورځ دې م راته ولاکې یو میسج م کړي چې کور دې ودانه باچا کاموال. نن چې ته ما ته ټلیفون کې چې ته څنګه یې او خبرې ما سره کې په دې کې چې ته غواړې چې ما استعمال کې، خو زه ستا په دا کې ځان نه استعمالوم، ځکه چې تا ما ته څه کړي دي، تا ما ته څه کړي دا 20 کاله تا ما ته څه کړي دي؟ هیڅ دې ما ته کړي نه دي. او زه ولې د خپل نظام په خلاف باندې شم چې بیا د مسلح لارې یا د منفي تبلیغاتو د لارې تاسې کوشش وکړئ چې بیا وروره دا نظام ختم کړئ. موږ کومه توره کړې ده، موږ کوم دغه نظامونه چې موږ چپه کړو او بل نظام هم راوستو، کومه دغه هم کړې ده. ولې داسې کار وکړو؟ ولې دشمنان خوشحاله کړو؟ ولې د خپل وطن بیا د بدبختیانو سره مخامخ کړو افغانان ورونو؟ دا خلک چې کم راغلي دي سره هم د خولې لګولې ده، سې مهربان هر طرف ته لاس اچي چې ځان ته مرګړي پیدا کړي، ځان ته ډله پیدا کړي، ځان ته یو نوک چې په افغانستان کې خالي دي ښخ شي او خپل دغه وکړي. قسم درته خورم چې دا کم خلک چې 20 کاله جنګ سالاران، ټوپک سالاران او دغه د سی ای د آی اس ایجنټان دا کم وحشت وکړو چې دې حکومت ته بیا راله، خدای دې په قیامته پورې راولي نه به انشاءالله راشي. که د هغې نه ډېر ظلمونه ونه کړه زما د الله بیا ساتئ. په دې خلکو باندې به هېڅکله یقین نه کوي افغانان ورونو. موږ په دغه نظام کې اصلاحات غواړو، موږ د دې نظام مضبوطول غواړو، ښه په جارې ویو، نه د چا نه یېرېږو، نه د طالب په قصه کې نه د طالب دپاره چمچهګیري کوو، نه هېڅ شی کوو. زه تقریبا 50 کالو ته زما عمر رسېږي، زه دومره دغه نه یم چې زه دا خلک مې غلطېږي، ځکه چې د عقل چې دی د 15 کلنۍ نه 25 کلنۍ پورې د عقل پخېږي. نو انشاءالله
چې ان شاء الله په ما کې د عقل او شعور راغلی دی. په دې مې پوره سوچ کړی دی چې دغه موجوده نظام چې دی په دې کې به ورور سره مهربانه نیمګړتیانې به وي، ډېر شیونه به وي، ډېر داسې خلک به وي چې پردي جاسوسان به پکې دي. دې کې هېڅ شک نشته دی. خو هېڅکله به افغانانو ورونو موږ تاسې د دې نظام په خلاف باندې چې څوک منفي پراپګانډه کوي، څوک دغه ټوپک سالارانو جنګ سالارانو چې بیا ټوپک د لارې غواړي چې د دې نظام په بدلي وکړي، هېڅکله به دې خلکو سره نه ودرېږي. زه درته دا وایم چې موږ که خدای نه خواسته دا کار وکړو، موږ به ولاکې د ودانۍ طرف ته لاړ شو، بربادېږو به، تباه کېږو به افغانانو ورونو. تا خدای دغه افغانستان هر یو ولایت ځان ته یو مملکت دی جوړ کړی و، هر یو ولسوالي د دې شخصي او جایداتو دغه هر شي نه اخلاص کړو که خلاص یې نه کړو. زه منمه چې په طالب کې ډېرې نیمګړتیاوې دي، په طالب کې ډېر داسې خلک شته چې غلطې خبرې کوي په دې میډیا باندې، ډېر داسې زموږ د ملي بیرغ مسله ماتوي، دغه مسلې په خپل ځوانې دي، مګر په دې باندې بیا ته منې چې دغه د ټوپک سالارانو او د قدرت دا جزیرې ختمې کړي. او دا امریکایانو دې ته دا سبق ورکو. ما قسم دی چې دا لایفونه زما ټول پراته دي الحمدلله. اوس دغه خبرې نشته چې زه د ځان تاسو خبرې وکړم. په خدای ما دا ویل چې دروانې را روان دي، په خدای کې نو که دا پټګان دا والا در پسې را روان دي. یعنې دا لایفونه ما شل کړي دي اصلاح شي، ولاکې نه دی ولاکې پښتون پاتې شي، نه دی ولاکې تاجک پاتې شي، نه دی ولاکې هزاره پاتې شي، نه دی ولاکې ترکمن پاتې شي، نه دی وروله دا جنرالي پاتې شي. دا هر شی د مین لذي. خو دې خلکو به زمونږ خبرو ته غوږ نه ږدو، ځکه دې د وخوانې ناستو د خپل قدرت په نشه کې او د خپل دا په نشه کې. افغانانو ورونو موږ به د دغه نظام موجوده نظام چې دی د دې ملاتړ به یې کوو، د انساني چوکاټ کې بد رد ورته نه وي، او زمونږ صحیح مطالبات یا صحیح خبرې چې دي هغې ته به دې غوږ دي. موږ به دا خپله مبارزه په همدغې لارې وړو. افغانانو ورونو پام کوئ چې د دې خلکو په خبرو کې را نه شئ. دې خلکو نن سبا د ګورم هر طرف ته لاس چې هر طرف ته کوشش کوي او چې بیا دې ځان ته د قدرت ته ورسوي. او دې سره د افغانستان فکر نشته، دې سره د افغانستان د ملت فکر نشته. افغانانو ورونو دومره بلډینګونه په کابل کې جوړ کړي، د هغې فکر ورسره دی. دومره ځمکې غصب کړي دا غصبګرو، دا د هغې فکر ورسره دی، د هغې سوچ ورسره دی، د خپل قدرت فکر ورسره دی. ولکه نه د اسلام په قصه کې دی وي او نه د سیه مهربانه د افغانستان په قصه کې دی وي. زما همدغومره لای په افغانانو ورونو نن په سپین بولدک کې بیا د پاکستان سره جنگ روان دی یا جنگ وشو، په هغې کې ډېر بې ګناه خبرېږو د میډیا د لارې، بې ګناه مسلمانان افغانان پکې اکثره افغانان مسلمانان دلته، خو پنجابیان ډېر کمی پکې شهیدان شوي یا زخمیان شوي. خو یو خبره کوو چې ما پرون په لایف کې دا خبره کړې، پرون زما په دې لایف کې شته دی چې نور هر کېږي جنگ به د پاکستان طرف ته غدل کېږي، جنگ به دې طرف ته ځي، جنگ به بالکل دې طرف ته زورلي. او دا وایي د پټي سر دی. انشاءالله ته به وروسته په دغه باندې پوه شي، په دغه باندې بلدارې افغانانو ورونو چې نقشې کومه نقشه هغه طالبانو په کابل کې جوړه کړې وه، د هغې په فوټوکاپي خلکو را ایستلې ده. یعنې ته ماته دا ووایه چې دې ته ناستې چې خالي یو دغه وکړي. زه په دې خوشحاله شم د طالب په دې کار باندې چې داسې نقشه جوړه کړې او د لوی افغانستان نقشه. باید زه ورته ښه کمنټ وکړم، زه ورته ویم چې مننه ای طالب جانه چې نقشه خو دې جوړه کړه، دومره یو شی خو دې وکړو چې د لوی افغانستان نقشه دې را چاپېره کړه. دلته هغه منفي خلک په دې فیسبوکونو او په دې میډیا باندې ناست دي چې هغه نقشې بله نقشه یې نقل نه جوړه کړې ده چې هغه طالبانو ختمه کړه، او دا وګوره له افغانستان یې پکې لږ پرېښی دی. یعنې هر شي کې دی غواړي چې خپل منفي پراپګانډه وکړي. زه داسې نه وایم چې نیوکې مه کوئ، بالکل ستاسې سالمې نیوکې دا ستاسې حق دی، خو خبره دا ده چې منفي نیوکو باندې خلک مه غولوئ. او دلته او تاسې نه خو د ټیک ټاک ځوانانو ته یو میسج پرېږدم، تاسې نه خو مبارزه پاتې شوه، والله چې افغانستان دنه پاتې شو، مور او پلارونه دنه پاتې شو، بیرغ دنه پاتې شو، د جنکو مکتب دنه پاتې شو. اوس تاسې راغلي یاستې کنځلې او بدې ردې یو بل ته ویوئ. دا ستاسې مبارزه ده. او لاندې دلته په سره هاو کسان ناست دي هلکان ځوانان، هغې به تاسې نه څه زده کړي. او تاسې به چې تاسې خپله په ټیک ټاک کې یو له شل افغانان خپلو کې نه په اتفاق کېږئ، نو تاسې به افغانستان څه جوړ کړئ، تاسې به د افغانستان دپاره مبارزه څه وکړئ. دلته چې مهربانه چې لږه خبره دې وکړه
ته مهربانه ته طالبي ته بستانې او ته پلانې ورونو بس دا وطن هم تباه او برباد کو بیا من خصوصا پښتنو ته طالبي ته مجاهدي ته خلقي ته پرچمي ته کمونیستي ته وابي ته سلفي ته حنفي او ته پلانې او ته بستانې ولکه په یو قام کې دومره خبرې لکه دا من کې چې کمی خبرې دي د خدای لپاره یو مسلمانان یو افغانان دا وطن به په دغه جوړیږي په دې ټاپو باندې ولا دا 15 کاله موږ په یو بل باندې ټاپې ولګولې څه شم لاس سره راله نن زه طالب ته وایم چې ته د پنجاب دغه یو هغه ماته چې ته د امریکایانو غلامې په دې وطن جوړیږي یا په دې باندې موږ یو بل ته نږدې کیږو یا په دې باندې موږ تاسې ملي شیونو ګټه کولی شو هېڅکله نه افغانان ورونو زما همدومره لایپو الله دې وکړي چې زما خبرې ښه ولګي همدغه حمدالله محب صاحب په باره کې وي او د نورو چارواکو په باره کې وي چې دې دلته اوس زه حمدالله محب هېڅکله نه ګرمومه چې ګنې یوازې هغه د دې مجرم دی دغه دی غټ ډاکوان چې په بیننهاو ډالر ووال تاسې یقین وکئ چې دلته داسې خلک وو چې د 50,000 د ملي اردو معاش یې اخیستو د 50,000 ملي اردو نو حمدالله محب خو دومره دغه نه دی داسې دفاع نه کومه خو زه دا وایم چې حمدالله محب بیا هم یو نر دی چې دلته راځي یو لایب ته راځي یا رسنیو ته راځي یو څه ناڅه صفایي ورکوي یو څه ناڅه دا نور دې دغه شي دا نور دې تکړه شي که نه داسې راشي دلته دې موږ سره خبرې وکړي یا دلته دې زموږ د سوالونو ته جوابونه راکړي خو ورک دي سه مهربانه صرف دې لپاره ناست چې زه د دې نه په افغانستان کې مقاومت کوم او دې نه افغانستان د خیره فتح کوم دا ارمان مې هېڅکله پوره نه شي موږ همدغه نظام زما سخت نیوکې کړي خو ما پرې ښه سوچ وکړو او ښه مې په دا دماغ خلاص کړ چې همدغه نظام به انشاءالله موږ او تاسې سپورټ کوو همدغه نظام پسې به ځو په دې کې به موږ او تاسې کوم منفي شیونه چې دي غلط شیونه دي د هغې د اصلاح کوشش به کوو هېڅکله به موږ دښمن ته دغه ونه کړو او که چېرته هم د دې نظام خپې ووالې نو دا پوه شي چې به ځان باندې تاسې پنجابیان خوشحالوئ ځان باندې تاسې امریکایان خوشحالوئ وطن موږ او تاسې به جوړو نه یې راته امریکایان جوړوئ نه یې راته برطانیان جوړوئ نه یې راته اروپایان جوړوئ دا خبره مې شپږو کاله مخکې کړې ده موبین صاحب په لاب کې نننۍ خبره نه چې تاسې ما ته وویل چېرې تېرېدلې پلانې بستانې مخکې مې کړې دا خبره اوس مې بیا هم کومه چې وطن به موږ او تاسې جوړو او منفي په دې پرېږدو مثبت به وي داسې نه چې هر څه سره مکس کړو او دلته سه مهربانه ځان حیاتان جوړ کړو په الله سپارمه ښه وخت ولرئ ښه شېبې زنده باد افغانستان زنده باد دا اوسنی نظام د دې ملاتړ د 100 جنګ سالارانو ټوپک سالارانو والله کې د دې طالب یو ویښته پې ورکم یو ویښته پې والله کې ورکم هغې خو زما د وینو ته ناست و قسم په خدای د افغانانو که زه تاسو ته دروغ وایم زما په زړه کې چې څه شی هغه تاسو سره شریکومه په خدای کې نو که په جمهوریت کې زه کابل ته نه تلم زه قسم په خدای چې باعثیت زه یېرېدم چې یعنې ښه مبارزه مې کوله ښه دغه مې کول ما لکه زه په هوایي میدان کوشم قسم په خدای چې په دې حکومت کې بعضې اشخاص ښه ټول اشخاص نه ښیم بعضې اشخاص شته چې دلته خلکو سره دغه دي ما به پرې وتښتې ورور صاحب زه دومره مالدار سړی نه یم غریب سړی یم لندن نوم راپورې نښتی ورور 10 لکه ډالر راوړه 50 لکه ډالر ولکه زه په 100 کالو کې وګټم په خدای کې نو که چېرې دې خلکو نه زه یېرېدم که زه به تاسو ته دروغ وایم دغه د ماښام مونځ را روان دی خدای مې دې دا قبول نه کړي په خدای کې نو که چې په ډکه مې دا خاطره وه هغه صفا خبره مې درته وکړه په الله سپاره ښه وخت ولرئ زنده باد افغانستان زنده باد افغانستان انشاءالله افغانان ورونو وخت رانږدې دی چې د لوی افغانستان په هیله او انشاءالله لوی افغانستان به جوړیږي لر او بر یو افغانستان جوړیږي به یو لوی افغانستان په الله سپارم خدای